أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. سورة قیامة دا مکی سورت دے. ترتیب دا قرآن کی دا فنزاویہ دے او دا سورت مدثر نرست نائل شوئے دے. ربط و تعلق مناسبت د مخ کی صورت مدثر سره مخ کی صورت مدثر سره د دې ربط دا دی په هغه صورت کې زور نه وه هغه چا ته چې د الله د کتاب نه مخ ګرځوو. نو په دې صورت کې یره بیانوي هغې خلقو لره چې دغسې کسانو دپاره زورنه ده او یره ده. دویم صورت مدثر کې تیزی ورکولو په تبلیغ د الله د کتاب د قرآن باندې. د الله کتاب ورسوئ یا ایها المدثر قم فانذر. په دې صورت کې آداب د تعلم به ذکر کوي د زده کړې د قرآن کریم. دریم مخکې صورت کې ردو په مکذبینو د حشر باندې چې د قیامت نه انکار کوي د دوده راپورته کېدلو نه انکار کوي. نو په دې صورت کې اثبات د حشر کوي چې دا خلک به الله ټول یو میدان ته راجمع کړي او یو میدان کې به ولاړي او حدیث کې بیا د هغې تفسیر راځي. حفاتا عراتا غرلا ټول نارینه زنانه دغه حالات ذکر کوي د قیامت. د دې صورت نواله صورت اعلی پورې په دې ټولو صورتونو کې اثبات د قیامت دی. ځکه د قرآن کریم یو مستقل حساب په دې باندې لګېدلې ده چې قیامت حق دی او خامخا به راځي. اثبات د قیامت ذکر کوي په شواهدو باندې او په دلایلو باندې او ذکر د حالات د قیامت کوي په تفصیل سره. خو لږ عنوانات سرخطونه جدا جدا دي. دې صورت کې هم اثبات د قیامت دی. دا مقصد د صورت دی. مقصد د صورت اثبات د قیامت په ذکر د جمع کولو د اړوکو باندې. اے انسانه ته چې دا سوچ او فکر کوې چې یاره دا به موږ به بیا را ژوندي کېږو بیا به دا اړوکې دا به را جمع کېدی شي څنګه به کېږي. الله وایي و بلا قادرین علی ان نسوي بنانا. په دې معنی موږ طاقت لرو چې د انسان دا بندونه د ګوتو یو را جمع کړو یو ځای کړو. اگر که دا د خاورو سره خاورې شوي وي دا اجزا دا جدا جدا شوي وي الله پاک الله فرمایي موږ به یې راجمع کړو او دا به یو بل سره یو ځای کړو. بیا دې صورت کې شواهد بیانوي او زورونه ذکر کوي په انکار د حشر باندې. بیا لس حالات د قیامت ذکر کوي او بیا ذکر کوي ادب د قرآن کریم فعدم تعجیل سره او په اتباع د قرآن سره چې تعدیب کې مه کوه په قرار وایه
او دا کارونه د الله په باره کې د قرآن جمع کول، لوستل، بیانول، په دې ټولو کې مقصد د اشتغال په قرآن باندې، دفاع د یاداشت د قیامت، چې انسان د قرآن سره تعلق وي، د دې نه باخبر وي، او د دې سره بیا واسطه وي چې الله رب العزت موږ د یو مقصد دپاره پیدا کړي یو، او هغه مقصد دنیا کې زمونږ د آخرت د ژوند دپاره خدمت دی، او د هغې دپاره هڅه ده، کوشش دی. او بیا یره بیانوي د دنیا پرستو دپاره په ذکر د حالات د نزع کې چې کله ترې روح وځي، او بیا زورونه ذکر کوي په انکار د قیامت او توحید او د رسالت او د قرآن کریم نه، بیا زورونه سخت بیانوي په انکار د بعث بعد الموت باندې او اثبات د قیامت دی په دلیل سره. دا مختصر خلاصه د صورت. مقصد د صورت چې دی اثبات د قیامت دی. قیامت به خامخا راځي انسانه، که ته هر خوا لاړ شي، هر طرف ته لاړ شي، خو د مرګ نه نشي بچ کېدی، او چې مرګ ته باندې راغی نو قیامت بیا راپورته کېږي، الله به دې راپورته کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. لا اقسمو یعنې داسې خبره نه ده، اقسمو زه قسم کوم بیوم القیامت په ورځ د قیامت باندې، ولا او داسې خبره نه ده اقسمو زه قسم کوم بالنفس اللوامه په هغه نفس ملامته کوونکي باندې. آیا حسب الانسان و آیا ګمان کوي انسان، نفس هغه نفس لوامه، یعنې په دې کې مقصد دی چې هغه مؤمن چې په دنیا کې هر وخت د ځان سره حساب کوي، که څه ګناه وکړي نو توبه وباسي، او که څه خوراک څښاک وکړي نو ځان سره وایي چې دا ما څه مقصد دپاره وکړه، او ما خو شکریا ادا نه کړه که نه. او د دې په ذکر صورت آل عمران کې تیر شوی دی. نو دا نفس خپل ملامته کوي، څه دې وکړه انسانه، الله د دونه نعمتونه درکړي دي، او د دې نعمتونو د باوجود تا هېڅ شی ونه کړه، د الله بندګي دې ونه کړه، ځان ملامته کوي. آیا حسب الانسان و آیا ګمان کوي انسان الن نجمع عظاما چې چرې به موږ جمع نه کړو هډوکي د ده. دا خیال دی چې بس دا خو د مشرکانو عقیده ده چې هغو به ویل اذا کنا عظاما ورفاتا، کله چې موږ خاوره شو او دا هډوکي هم ذره ذره شي نو بیا موږ راپورته کېږو په نوې پیدایش باندې. الله وایي بېشکه نو انسان دا ګمان کوي الن نجمع عظاما چې هېڅ چرې به موږ جمع نه کړو د هډوکي. الله وایي بلا ولې نه، بلکې خپل بلا قادرین، الله وایي بلکې موږ قدرت لرو علا په دې خبره باندې ان نسویه بنانا چې برابر کړو موږ بندونو د ګوتو دا هر یو د ګوتو دا بند جدا جدا، که دا جدا جدا شوي الله وایي دا ورځ راغونډو ده، ځکه دا د انسان په ذهن کې ګرانه خبره. والله وایي دا یو بند چې دی دا ورځ راغونډوم او دا برابروم. بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکې غواړي انسان چې انکار وکړي د مخکې حالاتونه، یعنې مخکې حالات چې کوم روان دي نو د دې نه انکار وکړي. او علما وایي لیفجر اماما چې دی انکار وکړي د مخکې حالاتونه، ضمیر راجع د انسان ته، او مراد ترې علما وایي راتلونکي نه عذاب د قبر یا باس او حساب او میزان دی، یا چې ضمیر راجع شي قیامت ته، او مفعول د یفجر فټ دی، یعنې لیفجر بالحق چې انکار وکړي د حق خبرې نه چې مخې ته کوم حالات روان دي چې قیامت دی.
نو لیبجر ایما اماما چې انکار وکړي د مخې حالاتونه. یسألو تفوس کوي ایانا یوم القیامه چې کله به وي ورځ د قیامت، چې کله به وي ورځ د قیامت. نو بیا حالات ذکر کوي او دا تخویف دی په ذکر د هیبتونو د ورځ د قیامت باندې. نو فاذا برق البصر هر کله چې ورانې راورانې شي سترګې یا کلي وي چې سترګې بدې بدې شي. برق البصر هر کله چې برق معنا دا تحیر، ځکه د انسان چې حیران سترګې بدې بدې اړې راړی. دغه شان د دهشت یا په معنا د اوچتوالي باندې چې یو انسان سترګې بره پاتې شي قطع نشي ودعا کولی، دا نښه د حیرانتیا ده. او یا داسې ده چې په ځای باندې سترګې ودرېږي ړخېږي راړخېږي نه، دا د وجې د ډېر حیرانتیا او د دهشت او د یرې نه. نو فاذا برق البصر هر کله چې حیران شي سترګې یا ګډې وډې شي سترګې. وخسف القمر توره شي سپوږمۍ. اوس وایه ټوله دنیا رڼا کړې ده، خو دغه حالات ذکر کوي. وخسف القمر او توره شي سپوږمۍ. وجمع الشمس والقمر او جمع کړی شي لمر او سپوږمۍ. جمعه مراد دې دواړو نه هغه یعنې بېنوره کېدل دي چې دا دواړه به جمع شي او دې کې به رڼا نه وي او دا به دواړه راوخېږي د مغرب د طرف نه او دواړه به خړ شي، خړ په یو رڼا پکې نه راښکاره به شي. دا قول ابن عباس رضی الله عنه دی او ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې دا ورځ د قیامت به دواړه راجمع کړی شي. دا سپوږمۍ او لمر دا دواړه به راجمع شي، رڼا پکې نه وي، دا دواړه به اور د جهنم کې واچولی شي. د دې لپاره چې هغه خلک چې چا د سپوږمۍ او د لمر تعظیم کوو نو هغې ته به ښکاره شي چې دا خو ځان نه شي خلاصولی، ته ګوره عجز به ورته ښکاره شي. نو وجمع الشمس والقمر او جمع کړی شي لمر او سپوږمۍ. یقول الانسان نو وایي به دغه انسان یومئذ په دغه ورځ باندې این المفر کم ځای دی ځای د تښتېدلو، چېرته وتښتو؟ این المفر چېرته دی ځای د تښتېدلو، کم خوا لاړ شو؟ کلا الله هېڅ چېرې نشته داسې ځای، لا وزر نشته ځای د بچ کېدلو. لا کلا هېڅ چېرې نشته دی، لا وزره نشته بچ کېدلو. الى ربک یومئذ المستقر ستا رب ته په دا ورځ باندې قراری دی د ټولو. مستقر یعنې ځای دی د رجوع کولو، آخري فیصله هغې ته ورځي، بل ځای نشته دی. الى ربک یومئذ المستقر ستا رب ته په دا ورځ باندې قراری دی د ټولو چې ټول راور شي. ينبأ الانسان نو خبر به ورکړی شي انسان ته یومئذ په دا ورځ باندې بما په هغه عمل باندې قدمه چې مخکې لېږلی وي واخر او چې وروسته پرېښودی وي د دې ټولو اعمال نه. او هغه د سورتې اسراء هغه آیت چې وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله وی د سټ پورې موږ د عمل نامه ځوړنده کړې ده، د قیامت په ورځ باندې به راواخلو او هغه به راښکاره شي دا ټول اعمال چې څه کړي دي نو هغه به راښکاره شي. اوس خو پرده ده، که څوک ښه کوي او که بد کوي ناروا کوي، خو دا اوس پرده اچولی شوې ده په هغې باندې. بما قدم واخر په هغه عمل باندې چې مخکې لېږلی دی او هغه چې وروستو پرېښی دی. قدمه یعنې مخکې ګناه کړې ده، اخر وروسته طاعت یې پرېښودی دی. دغه شان
طاعت الله تعالی او هغه برباد کړی دی. قدمه صدقات یې کړي دي دپاره د خپل ځان، واخر او څه مالونه یې پرېښودي دي وروسته د ځان نه دپاره د وارثانو. یا په قدمه په اول عمر کې نیکي کړې ده او په آخر عمر کې هم کړې ده. علما وایي دا ټول د معناګانې د آیات ډېرې دي. بما قدم واخر بل الانسان بلکې دا انسان على نفسه بصیره خپل ځان لره لیدونکی دی. خپل ځان دا د پته ولګي چې اوس زه به څومره اوبو کړم یاره. ولو القا معاذره اگر چې وغورځوي دا پیش کړي ډېرې بانې او ډېر عذرونه پیش کړي. لا تحرک به لسانک مخوځوه په دې قرآن باندې خپله ژبه لتعجل به چې تعدي وکړي په دې سره. ان علینا جمعه یقینا په موږ باندې په ذمه باندې جمع کول د دې دي، وقرآنه او لوستل د دې دي. علما وایي دا د شفقت دپاره دی، ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم به کله چې به وحی راغله او جبریل علیه السلام به چې دی قرآن وایه نو ده به ورسره وروسته بیا زر ویلې. الله ورته وفرمایل چې تعدي مه کوه، موږ باندې ستا پسې دې لپاره چې هیر نه شي، موږ ستا پسې نه کې دا جمع کوو بیا د هغې لوستل به موږ باندې. فاذا قرأناه هر کله چې ولولو مونږه نو فتبع قرآنه روان شه په لوستو دې پسې. موږ چې ووایو وروسته بیا په قلاره باندې ووایم. وقرآنه په موږ باندې د دې قرآن او دې جمع کول ستا پسې نه کې جمع کول دي او بیا په هغې باندې وروسته بیا ته هغه وایه په قلاره باندې ځان سره یادوه. ثم ان علینا بیانا بیا یقین په زمونږ په ذمه باندې د هغې وضاحت کول دي. بیانا د هغې وضاحت کول دي بیا او یقیني ده چې د هغې الفاظ د معانیو د قرآن نبي اسلام د طرف نه الله تعالی نبي اسلام ته د طرف د الله نه دي او د نبي صلی الله علیه وسلم د طرف نه صحابه کرامو ته او بیا صحابه کرامو نه په واسطې باندې په دغه طریقې باندې موږ ته دا رسېدلي دي چې د دې معنا او مفهوم داسې دی. اوس که دا نه وی نو په قرآن باندې به څوک پوهېدل؟ دا په دغه طریقه باندې چې نه وی دا سلسله نه وی او صحابه او بیا تابعین او بیا دغه شان تبع تابعین او بیا علما او اسلاف تر دې هینه پورې چې وسه پورې هم دغه علما الحمدلله چې د دین په قسمه قسم طریقو باندې خدمت کوي، په د لیکلو په شکل باندې، د تقاریر او د بیاناتو په شکل باندې، په د هر یو د بېدینه فرقې د بېدینۍ رد په قسمه قسم طریقو باندې کوي. نو ثم ان علینا بیانا بیا زمونږ په ذمه باندې د هغې وضاحت کول دي. کلا هیڅ چېرې داسې نه ده. بل تحبون العاجله بلکې تاسو مینه کوئ د دنیا سره. او دې آیت کې علما وایي چې زجر دی په هغه محبت د دنیا باندې. محبت د دنیا باندې زوره نه ده چې تاسو دین ته وخت نه ورکوئ بلکې مینه کوئ د دنیا سره. وتذرون الاخره او فریدی آخرت لره. دنیا سره مینه کوئ او دینم شاته غورځولی دی. محبت تقاضا دا ده چې دنیا مالونه او عزت او د هغې لره د آخرت په کارونو باندې ترجیح ورکول دي. که دین وشه او که ونه شه، مونځ وشه او که ونه شه، دغه شان عبادت وشه او که ونه شه، خو چې دنیا کار مې وشي دا محبت دی د دنیا سره. الله فرمایي وجوهن ځنې مخونه یومئذ په دغه ورځ باندې ناظره تازه به وي. په دغه ورځ د قیامت باندې به وجوهن مخونه ځنې ناظره تازه به وي. الی ربها ناظره
الى ربها ناظره خپل رب ته به کتونکې وي. ووجوه او بعضې مخونه یومئذ په دغه ورځ باندې باسره بدرنګ به وي. تظنو نو ګمان به کوي دا ان یفعل بها فاقره، ګمان به کوي دا چې کېږي به د هغه سره هغه آفت ملا ماتونکی. فاقره هغه آفت چې هغه ملا ماتونکی وي. یعنې داسې اصل دا ده چې فاقر چې یو داغ ولګوي په پوزه باندې د اوښ، بیا چې بیا ګرم سیخ د هغې پورې چې کوم دی نو یعنې جوخ کي ویلې سې پورې او په هډوکي ته ورنږدې شي او هډوکي ته ورسي. دا ډېر د ذلت د حالات دي. نو د دې وجې نه دغه انسان دا به همیشه دا سوچ او فکر کوي چې دغسې حالات به زموږ باندې راځي. ان یفعل بها فاقره، چې کېږي به دې سره هغه معافت ملا ماتونکی. کلا الله وایي چېرې داسې نه ده. اذا بلغت التراقیه، کله چې ورسېږي روح مرۍ ته، روح حالات د زنکدن راشي، روح مرۍ ته ورسېږي احوال د زنکدن. وقیل ویلی شي من راق، وویلی شي څوک دی د مچونکی، چې راشي او سورتیسین ورته ووایي او ساه یې اسانه ووځي. دغه شان دا مرګ پرې اسان شي څوک دی. وظن انه الفراق، او ګمان به وکړي یقینا چې دا وخت دی د جدایۍ. به انسان دا وخت کې توبې وباسي، خو دا وخت کې به توبې نه قبلېږي، بلکې الله وایي مخکې ما وخت درکړی دی. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، وظن او د ګمان وکړي انه الفراق چې دا وخت دی د جدایۍ. والتفت الساق بالساق، یو ځای به شي یوه پنډۍ د بلې پنډۍ سره، لکه دا د وجې د هیبت نه یا د کفن کې چې دواړه انسان تاویږي نو دواړه پنډۍ والا یو ځای کې کړه. والتفت الساق بالساق، یو ځای به شي یوه پنډۍ د بلې پنډۍ سره. الى ربک یومئذ المساق، رب ستا ته په دغه ورځ باندې ورتلل دي. مساق ورتلل دي. نو فلا صدقا، نو تصدیق یې نه دی کړی، ولا صلی او نه یې لمونځ کړی دی. دا زجر دی هغه انسان ته چې د دې صورت په دریم کې ذکر دي او په څلورو امورو سره. اول فلا صدقا، تصدیق د پیغمبر یې نه دی کړی په هیڅ یو طریقې باندې. ولا صلی او نه یې لمونځ کړی دی، د لمونځ پابندي نه ده کړې، خو بس اخرى وګرځه ولا حساب ولا کتاب. ولكن كذب وتولى، لیکن تکذیب یې کړی دی، دروغجن یې ګڼلی دی او مخ یې اړولی دی. همیشه بس د کار دا و چې بس استهزاء، ټوکې، مسخرې، ملنډې دا به کول. ثم ذهب الى اهله، بیا لاړو خپل کور ته. یتمتع، لوی کوونکی. اولا لک فاولا، تباهی د تالا نو تباهی دا سترفا تباهی دا. ثم اولا لک فاولا، بیا تباهی د سترفا تباهی دا. آیا سب الانسان، آیا ګمان کوي انسان ای یترک سدا چې دې پرېښودی شوی دی بېکاره. دې دا خیال دی چې دا بالکل بېکاره پرېښودی شوی دی، دته هیڅ امر او نهی نه ده شوی والی، په ده باندې الله څه احکام نه دي فرض کړي. الم یکو آیت نطفتن، آیا نو دی ټوکړه د وندمنۍ، یمنا اچولی شوی په رحم کې، دا غز سوچ نه کوي. ثم کان علقة، بیا شوه هغه ټوکړه د وینې، نو فخلقه، نو جوړې که، نو فسوا، نو بیا برابر که.
نو فجعل منه الزوجین نو جوړې کو داغینا جوړی الذکر والانثى نارینه او زنانا فجعل نو جوړې کړو منه الزوجین داغینا جوړی الذکر نارینه والانثى او زنانا نو دې چې قیامت نه مني نو دا خپل حالات ته نه ګوري چې دې چیرته وو او دې مې دې حالت ته راوسته نو که اوس دې د قیامت نه انکار کوي نو الله الیس بقادر آیا نه دې دغه ذات قدرت لرونکی علا په دې خبره باندې ای یحیی الموتى چې ژوندي کړي ټول مړي دې وجه حدیث کې راځي ابو داود کې روایت راځي او امام احمد او ابن جرير رحمه الله هغه ذکر کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې په جواب کې ویل سبحانك فبلا او سبحانك وبلا یسرب به بلا ویل او بل ابو داود کې راځي چې امر به ویلو چې بلا یقیني بشکا چې الله په دې باندې قادر دی چې الله دا مړ را ژوند کی بقادر بلا بشکا چې الله قدرت لرونکی دی په دې خبره باندې یا یحیی الموتى چې را ژوند کی ټول مړي نو دې صورت کې سورۃ قیامت کې مقصد او اثبات د قیامت چې انسان او د کې غم غورا او ځان به پروا کوما قیامت تور روانه یو ورځ او یو شپه چې تیریږي نو قیامت تور نږدې کېږي نو دې وجنا غفلت مکوا سورۃ قیامت اثبات د قیامت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله